علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادۍ په مناسبت ټول هیواد او ولس ته مبارکي وایم. هیلهمند یم چې د علم رڼا به هم د ازادۍ په څیر موږ په خپله رڼا کې روښانه کړي انشاءالله. موږ باید په هر صورت کوشش وکړو چې د علم دروازې په خپلو مټو پرانیزو. هیڅکله موږ ازادي نسو ساتلی تر څو چې موږ په ځان او اولادو دیني او عصري علم فرض نه کړو. هر وخت موږ په زور او ځواک ازادي ګټلې ده، خو په سیاسي او عصري علم ته په قدر نه ورکولو سره موږ بایللې ده. د هیواد او ولس مشرانو، حاکمانو، دیني عالمانو او ټولو مبلغینو ته توصیه کوم، زارۍ ورته کوم او غوښتنه ځینې کوم د علم او تعلیم لپاره کار وکړئ، د زړه له تله ورته کار وکړئ. که زما په وس وای خپل د کلي او قریې پر حیواناتو به مې لا هم خامخا په ورځ کې 2 یا 3 ځلې د تعلیم او تربیې لپاره وخت مقرر کړی وای. خو زموږ د هیواد د حاکمانو ته مې دا توصیه ده چې د دیني او عصري علم دروازې پرانیزي او تر ټولو ډېره بودیجه ورته ځانګړې کړي چې هیواد او ولس مو د تعلیم او تربیې په خاطر تر شرق او غرب په مشقتو او تکلیفو کې د مهاجرت شپې او ورځې رالنډې کړي او نور مو ولس د پردیو استخباراتي شبکو ښکار نه شي او نه دونه بې تعلیمه شو چې د خپل هیواد د حدود او فضا هم ونه شو ساتلی. انشاءالله مشران به مو ځیرک واوسیږي او هر خطر ته به د تیرو 20 کلو په څیر مناسب جواب وایي او اجازه به نه ورکوي چې یو ځل بیا ازادي د لاسه ورکړو او یا بې تعلیمه پاتې شو او یا زموږ وروڼه، خویندې او اولادونه د بهرني ښکېلاګرو په روزنتونونو او مکاتبو کې په زهرجنه ژبه او زهرجنه لهجه وروزل شي. که بیا هم تکراریږي مسؤلیت به یې هم زموږ په خپله غاړه وي. که د بدن یو اندام په درد سي ټول بدن د ناارامۍ احساس کوي، نو زموږ هیواد او ولس د یو بدن حیثیت لري. والسلام و درنښت.